د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو په روسیې باندې د لا نورو بندیزونو په لګولو هوکړه وکړه. دې ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی دی. اوو سترو صنعتي هیوادونو د اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خپره کړه. د روسیې پوځي اقدام په درستننۍ کې له غندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژۍ د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د اوو سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندیتون غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیې د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادۍ راډیو ترلاسه کړې، د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید ناموجه بلل شوی او غندل شوی دی.